قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د 2020 میلادي کال دسمبر د میاشتې 2 نیټه او د چهارشنبه ورځ ده. تاسو د آل انډیا رادیو د وارنې خبرونو پښتو څانګې ته غوږ یاست. زه حکمت الله نوریم او تاسو سره د سات خبر نه وړاندې کوم. په پایل کې هم د خبرونو سرټکی. هندوستان د برامو سوپرسونیک کروز میزایل په بریالیتوب سره وازمایلو. پر لپسې دوهمه میاشت هم په هند کې د جی اس ټي راټولونه له 1 لک کروڑ روپۍ څخه واوښته. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هندي کروندګرو په اړه د کاناډایي مشرانو لخوا تبصرې نامناسبې دي. د کرونا وایروس د اصلیت د څېړلو لپاره چین ته د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز شوي لیدنې په اړه د چین نه منل څرګند شول. پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د عمران خان پر حکومت فشار راوړی چې استعفا ورکړي. او په هندوستان کې د کووډ 19 څخه د بیا رغیدنې کچه 4.03% ته رسیدلې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د برامو سوپرسونیک کروز میزایل د سه شنبه په ورځ د سهار په 9 بجو د یوې کار لویدلې بیړۍ په وړاندې وازمایل شو. د ازموینې توغونه د هندوستان سمندري ځواکونو لخوا تر سره شوه. دغه توغندۍ خورا پیچلي عملیات تر سره کړ او خپل موخه یې په خورا دقت سره هدف وګرځوله. د دفاع وزارت په یو خبرتیا کې وویل چې براموس د سوپرسونیک کروز توغندۍ د ډي آر ډي او او د روسیې هیواد د ان پی او ام لخوا په ګډه جوړ شوی، کوم چې د براموس ایرسپیس خصوصي شرکت شو. دغه توغندۍ د نننیو پیچلو جګړو په ډګر کې د څو اړخیزه وړتیا سره یعنی هم سمندري بیړۍ او هم په ځمکه خپل موخې هدف ګرځولو سره ځان یو ستر ځواک ګرځولی. دا د هند د وسلوال ځواکونو په ټولو دریو څانګو کې ځای پر ځای شوی. د براموس لومړی توغونه په 2000 لومړي کال کې تر سره شوه او تر دې دمه بېشمېره توغونې له بېلابېلو کښتیو، د ګرځنده خودمختاره لانچرو او د 130 MKI الوتکو څخه تر سره شوې چې دا یوه تکتیکي وسله جوړه شوې ده. د مالیې وزارت ویلي چې د توکو او خدماتو مالیه یا جی اس ټي څخه عاید په پرلپسې توګه په دوهمه میاشت کې هم له 1 لک کروڑ روپۍ څخه اوړي. د نومبر په میاشت کې د 1,04,903 کروڑ روپیو راټولول په کال کې د 1.4% وده ښیي او همدارنګه پرلپسې د دې ودې درېیمه میاشت دا په ګوته کوي چې په هیواد کې د روانې وبا سره د مبارزې لپاره د رامنځته شویو محدودیتونو له امله ګډوډ شوی اقتصادي فعالیتونه بیرته عادي حالت ته راګرځي. هندوستان د سه شنبه په ورځ ویل چې په هندوستان کې د کروندګرو په اړه د کاناډایي مشرانو څرګندونې نامناسبه دي، په ځانګړې توګه کله چې د دغه دیموکراتیک هیواد کورنۍ چارو پورې اړوند وي. د رسنیو د پوښتنې په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ سریواستوا دا څرګندونې ناسمې وبللې. هغه ویل چې غوره ده چې ډیپلوماټیکې خبرې د سیاسي اهدافو لپاره په غلط ډول وړاندې نشي. په پاکستان کې اپوزیسیون ګوندونو د عمران خان پر حکومت فشار راوړی چې استعفا ورکړي او دا پیغام د خلکو لخوا په داسې یو هیواد کې بدرګه شوی چې اوس د 2 ګوني انفلاسیون او منفي اقتصادي ودې سره مخ دی. د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ یا پی ډي ایم چې 13 میاشت د 9 لویو ګوندونو لخوا رامنځته شوی د حکومت پر ضد په ټول هیواد کې لاریونونه په لار اچوي. د عمران خان په مشرۍ پاکستان د رسنیو پراخه سانسور تجربه کړی او د مخالفت او نیوکو مخه یې نیولې ده، مګر د هغه پر وړاندې کمپاین هڅه وکړه ترڅو د هغه اقتصادي ناکاره مدیریت په اړه غږ پورته کړي، کوم چې حتی د نړیوالې کرونا وایروس ناروغۍ له مخه له ناورین سره مخ و. مریم نواز چې د پخواني 3000 لومړي وزیر پاتې شوي نواز شریف لور او سیاسي وارثه ده، په یوه لاریون کې وویل حکومت له خلکو څخه دندې اخیستې دي او د پاکستان لومړي وزیر له خلکو څخه د ورځې 2 وخته خواړه غلا کړي دي. د بنگلاديش ټولنیز او کلتوري سازمانونو د سه شنبه په ورځ په یوه لاریون کې په ډاکا کې د شیخ مجیب الرحمن مجسمې د نصبولو پر وړاندې مخالفت کوونکي د حفاظت اسلام د سخدریز مشر جنید بابو نګاری او سیکرټر مامون الحق د نیولو غوښتنه وکړه. لاریون د شپېتو ټولنیزو او فرهنګي سازمانونو لخوا د غټک دال نرمل کمیټې تر بیرغ لاندې تنظیم شوی و. د بی اس اس خبري اژانس راپور ورکړ چې دغه سازمان یو انساني کړۍ رامنځته کړې
د راډیکال ټولنیز او د جماعت اسلام او حفاظت اسلام د ترهګرۍ پر بنسټ سیاستونو د بندیز غوښتنه کړې. د ازادۍ د جګړې د چارو وزیر AKM مزمل حق له حفاظت اسلام څخه وغوښتل چې د بانګا بندو مجسمې سره د مخالفت بیان د بیرته واخلي. هغه ګوتڅنډنه وکړه چې دا بیان به د سزا لامل شي. د کورونا وایروس د اصلیتونو څېړلو لپاره چین ته د نړیوال روغتیايي ډلې وړاندیز شوې لیدنې په اړه د بیجینګ ناوړه چلند ښکاره شو. چین لا هم د دې هدف لپاره د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ د نړیوال ټیم سفر نه دی منلی. د کووډ-19 پیښې په لومړي ځل په واهون کې راپورته شوې. د WHO چارواکي مایک راین د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د WHO ارادې پر بنسټ واهون ته یوه ډله ولیږي چیرته چې وایروس لومړی ځل رامنځته شو. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د WHO سره همکاري په ټینګه له نږدې خبرو اترو او تبادلې سره پر مخ روانه ده او د شریکولو لپاره نور معلومات نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان له میاشتو راهیسې کار کوي چې د نړیوالو کارپوهانو یوه ډله واستوي. د مې په میاشت کې د روغتیا نړیوال مجلس یا WHA د WHO 194 غړو هیوادونو ادارې پریکړه لیک تصویب کړ چې د WHO او نړیوال ځواب په موخه دی د یوې بې اړخه خپلواکه او هر اړخیزې ارزونې ترسره کولو لپاره د څېړنې ترسره شي. دوی له WHO څخه هم وغوښتل چې د وایروس سرچینه او انسان ته لیږد لاره دې وپلټي. د بنګال په سویل لویدیځ خلیج کې روان بوروي طوفان به نن ماښام د سریلانکا ترینوکومالي ته څیرمه ساحل څخه تیر شي. د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې وروستۍ خبرتیا وایي چې دغه طوفان به د ډسمبر په 4 نیټه سهار وختي د کنیاکوماتری او پامبین سمندرغاړو ترمنځ په سویل تامل نایدو کې تیر شي. د هوا سیستم اوس مهال د 12 کیلومتره په سرعت سره شمال لویدیځ ته د حرکت په حال کې دی. دا په سریلانکا کې د ترینکومالي ختیځ او سویل ختیځ شاوخوا 300 کیلومتره کې موقعیت لري. وړاندوینه شوې چې نن او سبا په کانیاکوماري، ترینوویلیلی، توتکودي، ټینګسي، راماناپورم او سیواګانګي ولسوالۍ کې سخت ورښتونه وشي. له کب نیونکو څخه غوښتل شوي چې په دې موده کې د سمندر په لور ولاړ نشي. هندوستان د کووډ-19 په وړاندې مبارزه کې د پام وړ مهم پړاو تیر کړی دی. د نویو ورځنیو پیښو شمیر د پرله پسې 25 ورځو راهیسې له 50,000 څخه ښکته دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د 14,609 تایید شویو پیښو راپور ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې 43,000 کسان له کووډ-19 څخه روغ شوي دي. ټول ټال نږدې 9 میلیونه کسان رغېدلي دي چې په دې سره د بیا رغېدو کچه 4.03% ته رسېدلې ده. په هېواد کې د رغېدلیو کسانو شمیر د ناروغانو په پرتله 20 برابره دی. د هېواد د فعاله پیښو شمیر په دوامداره توګه له 15% ښکته پاتې دی. نن ورځ په هېواد کې فعاله پیښې 428,644 دي چې د راپور ورکړل شویو پیښو یوازې 4.51% جوړوي. قدرمن اوریدونکو د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي واورئ. هندوستان د براموس سوپرسونیک کروز میزایل په بریالیتوب سره وازمویلو. پر لپسې دوهمه میاشت هم په هند کې د GST راټولونه له 100 کروڑ روپۍ څخه واوښته. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هندي کروندګرو په اړه د کاناډایي مشرانو لخوا تبصرې نامناسبې دي. د کورونا وایروس د اصلیت د څېړلو لپاره چین ته د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز شوی لیدنې په اړه د چین نه منل څرګند شول. پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونو د عمران خان پر حکومت فشار راوړی چې استعفا ورکړي. او په هندوستان کې د کووډ-19 څخه د بیا رغېدنې کچه 4.03% ته رسېدلې ده. د خبرونو پای. د نن ورځې سیاسي تبصره. د ممبئی بریدونو مهم تورن طاهور رانا د میډال په څیر درناوي ترلاسه کولو غوښتنه لري. لیکنه د مایدین خان، ژباړه د هریندر کومار سواتی او وینا د حکمت الله نوري. د 2008 کال د نومبر په 26 نیټه شوی د ممبئی ترهګریز برید تورن طاهور رانا په اړه یو په زړه پورې انکشاف شوی، کوم چې ښایي چې د 2008 کال نومبر په میاشت کې چې لښکر طیبه په ممبئی کې کوم برید کړی و
هغې لپاره په لویه کچه تیارسۍ شوې وه او په خپله پاکستانی بنسټونو هم په دې بریدونو کې د پام وړ رول لوبولی و. البته پاکستان تل دا خبره رد کړې چې ګنې هغه په هند کې شوي په دغه بریدونو کې کوم لاس لري او نه تراګر دې ته هڅوي. د پاکستان 2 لوی تراګري سازمانونه په هندوستان کې یو شمېر کوچني او لوی بریدونه کړي دي او دا سازمانونه مستقیم د پوځ لخوا هڅول شوي. په زړه پورې خبره دا ده چې پاکستان د نه منلو سره سره دا مني چې تراګري سازمانونه د هغې تر څارنې لاندې رامنځته شوي. د بیلګې په توګه پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف څو واره دا ویلي چې پاکستان د لشکر طیبه په ګډون ځینې سازمانونه جوړ کړي وو او په دې وروستیو کې د عمران خان په کابینه کې لوړپوړي وزیر فواد چودھری هم په دې ویاړ وکړ چې پاکستان په پلوامه یرغل کړی و او هند یې ژوبل کړی و. په بل عبارت هغه دا کریډیټ د ترلاسه کولو کوشش وکړ چې په پلوامه کې د هند 40 سرتیرو په شهادت کې د پاکستان لاس و. داسې په ویلو پاکستان خپله زړورتیا ښیي او اوس طاهر رانا او ډیوډ هیډلي په اړه د امریکا په محکمه کې چې کوم انکشافات او څرګندونې شوې د هغې څخه ډیر څه ښکاره شوي. طاهر رانا پاکستانی نژاده کاناډایي وګړی دی. ډیوډ هیډلي عرف داود جیلانی امریکایي اصله پاکستانی وګړي دي. دا دواړه د ممبئی په بریدونو کې نه یوازې شامل وو بلکې په دې کې یې پوره رول لوبولی و. طاهر رانا د ممبئی بریدونو په پلان کولو کې د اف بی آی پخوانی ایجنټ ډیوډ هیډلي مرسته کړې وه. د متحده ایالاتو یوې محکمې هغه په 2011 کال کې تورنولو سره د 14 کاله بند په سزا محکوم کړی و. ډیوډ هیډلي هم محکوم شوی و مګر د متحده ایالاتو سره د یوې هوکړې له مخې هغه ته یوازې په متحده ایالاتو کې سزا ورکړی کیدای شي. بیا هم هغه ته د 15 کالو د بند سزا ورکړل شوه. هغه به هندوستان ته ونه سپارل شي مګر طاهر رانا چې د ممبئی بریدونو په تړاو د ان آی ای لخوا مطلوبه دی هڅې روانې دي چې هند ته وسپارل شي. د کالیفورنیا په محکمه کې د متحده ایالاتو چارواکو لخوا وړاندې شوی کاغذونه یو شمېر مهم حقایقو باندې رڼا اچوي. د مثال په توګه له 2006 څخه تر 2008 کال پورې طاهر رانا د خپل ماشومتوب ملګري ډیوډ هیډلي سره د ممبئی په بریدونو کې مرسته کړې وه او په دې اکله پلان یې جوړ کړی و. د لشکر طیبه سره د هیډلي اړیکې د 2008 کال څخه د مخه رامنځته شوې وې او د اسنادو له مخې هیډلي د 2006 په جون کې په شیکاګو کې د طاهر رانا سره لیدلی و. هغه ته د لشکر طیبه سره د خپل اړیکو په اړه وینا کړې وه او طاهر ورسره د همکارۍ ژمنه وکړه او د پلان سره سم هغه په ممبئی کې د خپل سوداګرۍ یوه څانګه پرانیستله ترڅو هیډلي سره مرسته وکړي. وروسته هیډلي پاکستان ته سفر وکړ او د لشکر طیبه له مشرانو سره یې وکتل. طاهر رانا د ممبئی څانګې په پرانیستلو هیډلي سره مرسته وکړه او هیډلي په ممبئی کې د مختلفو ځایونو کتنه وکړه او د بریدون لپاره ځینې ځایونه یې په ګوته کړل. د 2008 کال ممبئی بریدونو کې ښکېل 9 تراګر ووژل شول او یو ژوندی پاتې شوی تراګر اجمل قصاب ونیول شو چې 2 کاله وروسته محاکمه او اعدام شو. طاهر رانا او هیډلي په متحده ایالاتو کې هم محکوم شوي وو. د اجمل قصاب د ژوندي نیول کېدو وروسته هغه چې کومې څرګندونې کړې په هغې کې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سید او د پاکستان پوځ هم په دغه توطیه کې کلیدي رول لوبولی و. د ډیوډ هیډلي بیان څخه هم دا خبره تایید شوې وه. حافظ سعید د ممبئی د بریدونو تورن دی خو تر دې دمه د ممبئی د بریدونو په تړاو نه دی محکوم شوی او نه هم د هغه پر ضد کوم بل اقدام شوی دی. د کالیفورنیا ولسوالۍ په محکمه کې د متحده ایالاتو چارواکو لخوا هندوستان ته د طاهر رانا د تحریم په اړه وړاندې شوي یادداشت ته یو شمېر معتبر او نامتو ورځپاڼو لاسرسی موندلی دی. په دې کې ډېر حقایق رڼا ته راغلي. اف بی آی د طاهر رانا او هیډلي ترمنځ د خبرو اترو ریکارډ هم لري. رانا دا هم ویلي و چې هغه ته باید د ممبئی په بریدونو کې ارزښتناک خدمات ترسره کولو لپاره لوی میډال ورکړل شي. تمه کېږي چې کله طاهر رانا هند ته وسپارل شي او ورڅخه پوښتنې وشي نو ډیر نور انکشافات په ګوته شي او دا به هم معلومه شي چې د ممبئی بریدونو تر شا سازش څومره ژور و.